السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بک چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې نوي بنیادي ډیر ضروري او ایډوانس ورډزونه چې موږ په ورځني ژوند کې ډیر استعمالو. دغه سره دغه تلفظ او دغه سره بل ښه خبر دا ده چې پر هغه باندې جملې جوړول هم دا درې شیان. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې ګرامر بیا الفاظ او الفاظ بیا ګرامر معنا نه لري. که د ګرامر زده الفاظ به دې زده که د الفاظ زده ګرامر به دې زده. دا دوه شیان سره لازمي دي. راځئ دا را سره وایسته. معنا هم زده کوئ په زور یې را سره وایاست. He heard smash of glass. smash معنا ماتېدل. He heard smash of glass. د ګلاس ماتېدل واورېدل. د سماش ته ماتېدو حالت ته وایي چې کوم یو شی مات شي. Imply پر کار لګول. The company is employing 150 people. کمپنۍ چې دغه 1.5 کسان لګوي. Hospitality میلمه پالنه. Pashtuns are very famous for hospitality. پښتانه د میلمه پالنې په باره کې ډیر مشهور دي. Participant شریک برخوال. I was not participant in the ceremony. زه په پروګرام تقریب یا مراسمو کې شریک نه وم. Ignore نظر اندازه کول. He ignored my question. د زما سوال نظر اندازه کې معنا وخت یې نه دی ورکړی. Synthetical لاسي. ډاکټر gave him synthetical hand. ډاکټر وده ته لاسي لاس ورکړي یا یې ورجوړ کړي. Seize ضبطول نیول. The police have seized a lot of narcotics. پولیسو ډیر منشیات نیولي دي. Extract راایستل. The doctor extracted my one tooth. زما یو غاښ راویستی. یا د یو شي جوس راایستل د میوې د دې لپاره extract وایي. Quote قول نقل کول. د چا خبره را نقل کول. He quoted all my speech. د زما ټوله وینا را نقل کړې ده. Shrewd زیرک. She is very shrewd woman. دا ډیره هوښیاره ښځه ده. Shrewd معنا زیرک هوښیار. Object مقصد یا شی. He was dragging a large object. دی اوږد شی راکشاوی. Escort ساتونکی. He is a police escort. دی یو پولیس ساتونکی دی. Queer عجبه. He had a queer feeling. دی یو عجبه احساس درلودی. Emphasize ټینګار زور کول. Don't emphasize a lot on own talk. پر خپل خبره باندې ډیر ټینګار او زور مکوه. Prolonged اوږدول یا اوږدېدل. The government prolonged his duration. حکومت د موده ور اوږده کړه. Significant مهم. Social media is very significant. Social media چې دغه ډیره مهمه ده. Imperative ضروري بېحده حکمیه. Immediate action was imperative. فورن یا چابک عمل چې هغه ضروري و action. Ample پراخ اوږده. We have ample time for discussion. موږ د بحث لپاره اوږد وخت لرو ښه ډیر پراخ وخت لرو. چاړم تعویض. This charm is very good. دا ډیر ښه تعویض دی. Dwell اوسېدل. Some gypsies dwell near my house. زما د کور سره یو څه کوچیان اوسېږي. gypsies معنا کوچیان. Amuse خوندول یا خوشحالول. His jokes amuse the people a lot. د ده ګپې خلک ډیر خوشحاله کوي. Mild نرم. He is a very mild teacher. دی ډیر نرم استاد دی. Chaos بدنظمي. Chaos the crowd caused the chaos. رش چې و هغه د بدنظمي سبب شو. Intensive سخت. English is not an intensive course. English چې دی هغه سخت کورس نه دی. Ellipse تیریدل. Weeks ellipses that I did not see. هفتې تیرې شوې چې ما نه دي لیدلې. Carve پرې کول کاټول. He carved his fingers with knife. ده په چاړه باندې ګوتې پرې کړلې. Sparkle چمک رونق. There was a sparkle in her eyes. د دې په سترګو کې چمک ولو. Speciality خصوصیت ځانګړتیا. I have speciality in English. زه په انګلیش کې ځانګړتیا یا خصوصیت لرم. Separate علیحده جلا جلا. We have two separate issues. موږ دوې جلا جلا مسلې لرو ستونزې. Vary بدلیدل. The property is vary in price. Property چې دی د مځکې جایدادونه دا په قیمت کې سره بدلیږي. Breakdown ماته یا ناکامي. Finally they faced the breakdown. اخر کار دی د ماتې ناکامي سره مخامخ شول. Likely ممکن. It is likely to rain tonight. دا ممکنه ده چې نن ماښام باران وشي امکان لري. Alike یو رقم یو رنګ. The brothers were very much alike. ورونه ډیر سره سوي وو یو رقم. The two brothers. Cultivate کښت کول. مځکه هوارول د کښت لپاره. Cultivating is before the sowing.
د تخم کرلو څخه شیندلو څخه مخکې کلټیویټینګ چې دی هغه مخکې دی. فلینګ غورځول ډونټ فلینګ stones at the birds مرغان په ډبرو مه وله. ایرفټ راوتل یا راپورته کېدل د مځکې څخه. سډنلی د ولکانو ایرفټډ اچانک دغه اور غورځوونکې ډبره هغه آتش فشان دغه راپورته سول. ایرفټ راپورته کېدل د مځکې څخه. ولکانو دا اور غورځوونکې ډبره چې ځای راپورته سي. ریموو لرې کول د حکومت څخه پسې اخیستل پسې شړل. د ګورمنټ ریمووډ هم حکومت ته یې پسې واستوي پسې ویې شاړئ. دا ګورمنټ ما شاټ کټ لیکلی دی GOVT دغه خو نو ګورمنټ اوږد توری دی. indispensable ضروري. my presence is indispensable ډېر زما حاضري موجودګي هلته ډېره ضروري ده. conception تصور خیال فکر شعور. now my conception is clear about English اوس انګلیش خبره کې زما شعور یا تصور خیال چې دی هغه صفا دی واضح سولو. rigid سخت. some rules are very rigid څو اصول چې دی هغه ډېر سخت دی. compensate کفاره ادا کول تاوان ورکول. he should compensate دی باید تاوان ورکړي کفاره ادا کړي د دواړو لپاره. یا د ګورمنټ compensated the people حکومت خلکو ته تاوان ورکړي مثلا د زلزلې او د باران د یو داسې شي. tremendous غټ. it is a tremendous issue دا یو غټه مسله ده. it is a tremendous car دا یو اوږد غټ موټر دی. incident پیښه واقعه. it was a big incident دا یو غټه پیښه یو لوی پیښه ول. betray غداري کول. he has betrayed the nation د ملک سره د قام سره غداري کړې ده. نو دا زموږ د نن سبق چې په هغه کې ډېر ایډوانس او بیسیک ډېر ښایسته ورډزونه او الفاظ وله د هغه ولیکئ د هغه رقم یې ولیکئ لکه څنګه چې ما لیکلي د هغه رقم یې ولیکئ بیا به ستاسو په ذهن کې ډېر ښه کښېني. تلفظ یې ووایاست. دا الفاظ زده کول زیاتول دا ډېر لازمي دي د انګلیش په زده کړه کې. مننه کوم ویډیو خوښ شوي خپل اظهار وکړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې اظهار وکړئ.